وینا وکړي. ټوپک یې مات شه چې په زرکو باندې ډاس کوي څوک. ټوپک یې مات شه چې په زرکو باندې ډاس کوي څوک. زه په ګورګورو پسې بره د غره سر ته ځمه او د خپلو لاسو څخه بوی د بدو هم نه راځي. د خپلو لاسو څخه بوی د بدو هم نه راځي. بیا هم له موره دعا غواړم چې بهر ته ځمه. بسم الله الرحمن الرحیم. په ټوله ناول د دې ویرجنې جلسې چې د شهید عثمان خان د شهادت په سلسله شي د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ډېر قدرمن چیرمن ډېر محترم مشر محمود خان اچکزی صاحب په د ټول وطن شه یو احتجاجي جلسې اعلان کړي دي. نو د هغې جلسې په تسلسل شه نن موږ دا ځکایي په ډېره تاریخي خوره د ډېر تاریخي خال کې په وطن نن د سای کمال خان شیراني په ټاټوبي په شیراني شه دا ځکایي چې د څومره خلک راغلي د مشر او زمونږ سره په سټیج باندې ناست او دلته په دې تالار کې چې څومره ملګري د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ملګري یا د نورو ګوندونو د تنظیمونو ملګري د تاسو د ټولو په اجازه ملګرو مونږ به لاندې خبرې ځکه کوو چې مشر ته به ډېر وخت ورکوو چې هغه بنیادي مجلس تاسو ته کښېږدي. خو ملګرو زه به څو خبرې وکړم چې په ټولو ناول خو زمونږ ډېر قدرمن مشر زمونږ ډېر قدرمن ملګری زمونږ یو ډېر انقلابي مشر عثمان خان چې په کوم انداز شهید شو. نو په دې ملک یا په دې خطا کې داسې جنازه یا داسې غمرازي به د چا سره نه وي شوې لکه د ده سره چې کومې صرف پښتون کم نه ټول چې څومره محکوم قومونه دي هغې چې د ده سره کومه همدردي وکړه یا د پارټۍ سره یا د ده په فاتحه شي چې کومه حصه واخیسته یا د مشر سره د دنیا نه خلکو چې کومې خبرې وکړې د ده په حواله سره په ټلیفونو په مختلفې ذریعې فاتحه وکړه. نو د ده جنازه یا د ده شهادت دلته دا خبره په ډاګه کوي دلته دا خبره سپینوي چې په دې ملک کې چې د کم خلک هم په دې رنګه کارونو اخته دي هغو خلکو ته دا سوچ کول پکار دي چې ټیک ته زه به د تا مخالف خبره کوم زه به د تا سره مخالف سوچ لرم د تا سره زه په تا تنقید کوم. پکار دا ده چې زما په خبرو باندې غور وشي زما په خبرو باندې فکر وشي. دا خلک سره کښیني د دې ملک چې کوم چلوونکي خلک دي هغه په دې باندې سره جرګه شي سره مشوره شي چې یاره دا خلک چې دا په ملک کې دومره تاریخي یا په دې خطا کې دومره تاریخي جنازه یا د خلکو خوابګان نو دا مونږ ته څه پیغام په ټول وطن کې به د ولس سره دا رنګه مجلسونه کوو د ولس سره به مشوره کوو. هغې نه پاس چې مشر کومه جرګه اعلان کړې ده په هغې کې به ټول پښتون کوم راځي بلا تفریق مونږ د څه سیاسي وابستګۍ نه بغیر به مونږ راځو او د یو بل سره به جرګه او مشوره کوو او دا چې کوم په د پښتونخوا وطن باندې نه اعلان کړی شوی جنګ روان دی د دې جنګ دپاره به داسې فیصله کوو چې هغې ته به یو د پای ټکی ږدو. د دې فیصلې دپاره دلته راغلي خلک تیار یې نن په دې وطن کې چې د کومې خبرې مشر کوي چې د کومې خبرې عثمان خان کولې چې د کومې خبرې مونږ کوو چې کومې خبرې په دې وطن کې کم خلک کوي نن علي وزیر په جیل کې پروت دی او ډېر په سپین سترګي باندې
ډېر په سپین سترګي باندې د پاکستان جرنیل دا خبره کوي چې دی د معافي وغواړي بیا به یې مونږ خلاص کړو. آیا د عدالتونو د دې څه اهمیت نشته په دې ملک کې؟ بیا چې دا کوم مونږ ته وخت را ضایع کوي چې سپریم کورټ فیصله محفوظ کړه، های کورټ فیصله بیا خو دلته یو بیا خو دلته ښکار د دې قام نه د دې ولس نه. نو ملګرو داسې مختلف ملګري په شهادت یې ورسول و جیلونو ته یې اچولي دي. خو ملګرو یوه خبره ډېره لویه ښکاره ده چې مخکې به زمونږ شهادتونه داسې نه دي چې د عثمان خان شهادت زمونږ اولانې یا اخرانې شهادت دی. شهادتونه زمونږ د خان شهید نه راواله تر عثمان خان پورې زمونږ په دې خاوره باندې خپل سرونه زمونږ چې څومره ملي اتلان دي، څومره مشران دي، هغې خپل سرونه قربان کړي دي. خو خبره دا ده چې اوس یو بل فرق هم راغلی دی، یو بل توپیر هم راغلی دی چې زمونږ د شهیدانو هم اوس حساب کېږي، زمونږ که په جیل کې هم څوک شپه کوي د هغې هم حساب کېږي. اوس داسې نه ده، اوس داسې نه ده چې خان شهید یا باچا خان به دېرش شل کاله په جیلونو کې بند و. نن دا کام روي شوی دی، نن دا کام راوچت شوی دی. دې خلکو ته به دا احتجاجي جلسونه چې موږ د سر پورې ورسوو بیا فیصله کوو.